یوه پنډه ښځه چې د کلي په منځ کې اوسېده، دروند بدن، پراخ مخ او په سترګو کې عجیبه ځلا وه. داسې جلا چې د مسکا تر شا پکې پټ نیت پروت و. کلیوالو به هغې ته زرغونه خاله ویل، خو په زړه کې یې له نومه خلک وېرېدل. هغه کونډه وه، میړه یې کلونه مخکې مړ شوی و، 2 لوڼې یې لرلې، خاموشې او ځورېدلې چې د شرم نښې یې په سترګو کې ښکارېدلې. کله چې به یې مور ورته خبرې کولې، لوڼو به سترګې ټیټې نیولې وې. هغه پوهېدلې چې د مور ژبه د دوی لپاره خطر جوړېدای شي. د خاله زرغونې اصلي هنر ژبه وه، داسې ژبه چې خبرې به یې اړولې او را اړولې او قسم قسم دروغ به یې پکې ویل او قسم قسم خبرې به یې کولې. هغه به د سهار له لمانځه وروسته له کوره ووتله او له یوه کور نه به بل ته تله، د بل نه به بل ته تله، او په یو کور کې به یو څه ویل، بل کې به بل څه ویل او مختلف خبرې به یې کولې. د کورونو ترمنځ به یې شیطانت کوه، د میړه او ښځې ترمنځ شیطانت، د ورونو ترمنځ شیطانت او قسمونه به یې کول، او به مختلف هر کور ته چې به لاړه قسم قسم خبرې به یې کولې. چې یو کور ته به لاړه هلته داسې و هلته داسې و، خو هر ځل به هغه په اسانۍ سره ځان خلاصوه، ځکه چې هغه د دروغو قسمونه وخوړل. په هر خبره کې به په قرآن قسم، په خدای قسم، زه هېڅ کار نه لرم، زما د لوڼو په سر قسم. خلک به حیران او وېرېدلي وو چې یوه مور څنګه د خپلو لوڼو په سر قسم خوړلی شي. او لا حیرانوونکې خبره دا وه چې هغه ښځه چې 5 وخته لمونځ به یې کوه، ژړلې، دعاګانې به یې کولې. خلک به ویل دا څنګه کېدای شي چې یوه لمونځ کوونکې ښځه بده وي، خو هغې به خپله هم دا ګمان کوه. کله به چې په کوم کور کې جګړه وشوه، یا به کومه ښځې ژړل، یا به کوم نارینه غوسه شوی و، یا به ماشوم وېرېدلی و، نو د خاله زرغونې زړه ته به یو عجیب سکون ورغی. هغې به فکر کاوه، زه خو رښتیا وایم، خلک خپله کمزوري دي، زه خو یوازې خبرې کوم، جګړې خو د هغوی په نصیب کې دي. یوه ورځ په کلي کې لویه لانجه شوه. 2 وروڼه چې له ماشومتوبه یو ځای وو جلا شول، او دا کار د خاله زرغونې د یوې خبرې له امله وشو. ورو ورو د هغې لوڼې په کلي کې یوازې پاتې شوې. څو چا به ورسره خبرې نه کولې. خلکو به ویل که مور یې داسې وي نو لوڼې به یې څنګه وي. خاله زرغونې ډېر کورونه تباه کړي وو. کله به یې میړه د ښځې پر ضد او کله ښځه د میړه پر ضد پاروله. وخت تېرېده، خو د خاله زرغونې عادت نه بدلېده. هغه خاله زرغونه چې پخوا به په انګړ کې په تیزو ګامونو سره ګرځېده، اوس ورو ورو ګرځېده. پر مخ یې نښې د راښکاره شوې وې، په سترګو کې ستړیا او په زړه کې یې خاموشې کیسې پرتې وې. لوڼې یې چې پخوا به یې له مور سره نښتې وې، اوس ځوانې شوې وې، د خندا او خوبونو سره ژوند ته د پوهېدو عمر ته رسېدلې وې. کلی یې هماغسې و، د خټې دیوالونه، پر بامونو چرګې، په انګړ کې خور شوی لمر، بس وخت بدل شوی و. د هغې د لور لپاره یو رشتې راغلی وه. خاله زرغونې شکر ادا کړ او د واده تیاری یې پیل کړ. ساده نکاح وه. د خټو په انګړ کې څو کسان، سپینې جامې او خاموشې دعاګانې. ناوې ساده شلوار کمیس اغوستی و، په سترګو کې یوه او په زړه کې ناپېژندل شوې ویره وه. خاله زرغونه په یوه کونج کې ولاړه وه، په مخ کې هیله او په زړه کې بېقراري وه. ناوې او زوم خپلې خبرې ادا کړې، نه ساز نه شور. د برخلیک نوې پاڼه پرانیستل شوه. خو لږ وخت وروسته هر څه بدل شول. هره خبره په جګړه بدله شوه او سکون ورو ورو له کوره ووت. بالاخره هغه ورځ راغله چې لور یې سترګې ټیټې کړې، د دوپټه په سر نه وه تړلې او د مور کور ته بېرته راغله. خاله زرغونه د دروازې مخې ته ولاړه پاتې شوه، په حیرت او حیرانتیا سره او چوپتیا سره یخ وهلې وه. د کلي په کوڅو کې هم خبرې شروع، قسم قسم خبرې کېدلې. په همدې وخت کې د خاله زرغونې صحت هم خراب شوی و. لږه ستړیا، په بدن کې کمزوري، حتی د چای پیاله هم ورته درونده وه چې راپورته کړی وی. یوه اونۍ وروسته هغه په بشپړه توګه پر کټ باندې پرېوته. بدن یې لړزېده او غږ یې هم پرېښودلی و. لوڼو به یې بالښت سمول ورته، کمبل به یې برابرل او چوپتیا کې به یې ورته خدمت کاوه. سترګې به یې له اوښکې ډکې وې، مخ یې ژېړ او زړه یې ډېر دروند و. هماغه وخت کې په کلي کې یو عالم راغی، په جومات کې یې وینا کوله. الله ځینې خلک سمدستي نه نیسي، هغوی ته مهلت او وخت ورکوي تر څو خپله ژبه د هغوی پر ضد شاهدي ورکړي. اسلام د امن دین دی. څوک چې فتنه او فساد خپروي، نه یوازې په دنیا کې ذلیل کېږي، بلکې په آخرت کې به هم سخت عذاب وویني. دا خبرې اورېدو سره د خاله زرغونې په سترګو کې اوښکې راغلې. خپلې تېروتنې وریادې شوې، ژړلې او له الله څخه یې بښنه غوښتله. هغه ژوندۍ وه خو خبرې یې نه شوې کولی. هماغه ژبه یې وسیله شوه، خاموشه شوې وه. مخکې چې به یې تیزې خبرې پرې کولې، لمونځ یې کاوه خو دعا یې غږ نه درلوده. ژړلې خو یوازې اوښکې به یې راتلې، اواز یې نه و.
کلونه ژوندۍ پاتې شوه خو هره ورځ ورته یو درس و. که تاسو دا کیسه خوښه کړې وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. د کتلو څخه مننه.